د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د یاد ولایت اوسیدونکو د یو پراخ لاریون په ترڅ کې له نړیوالو څخه د افغان کنګل شویو پیسو د آزادولو غوښتنه وکړه او په نړیوالو یې غږ وکړ چې په افغانستان کې شته نظام دې په رسمیت وپیژني. د مرکز خرنې په څلور لارې کې راټول شوي پکتیکاوال د کنګل شوي سرمایې د خلاصون غوښتنه کوي او وایي چې نړیوال دې د افغانانو ګرځول شوي پیسې بیرته افغانانو ته ورکړي. دوی وایي زموږ پیسې دې راکړل شي ترڅو په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره نړیوالو خپله بشردوستي ښکاره کړې وي. آیا دغه حرکت یا دغه پیسې چې دوی اوس د افغانستان د ولس حق ده، مسلم حق ده، د خلکو حق ده، په دوی باندې بندي کړي دي، دا نو دی اوس د ځان یعنی مناسب بولي. موږ له سختو حالاتو او له ډېره بده غربته سره مخامخ یو. دنیاوالو موږ هم د بشر په حساب وپېژنئ، موږ هم د انسانیت په حساب وپېژنئ. په مرکز خرنه کې د نن ورځې لاریونوالو له امریکا او نړیوالو څخه په افغانستان کې د شته نظام په رسمیت پیژندلو غوښتنه هم کوله او په نړیوالو یې غږ وکړ چې شته حکومت یې په رسمیت سره وپیژني. د لاریونوالو په خبره زموږ غوښتنه همدا نظام و چې اوس هیوادوال ورڅخه برخمن شوي دي، نو نړیوال دې د افغان ملت غږ واوري او شته نظام دې په رسمیت وپیژني. موږ له امریکا او نړیوالې ټولنې څخه په اول سر کې دا غوښتنه ده چې زموږ ملک په رسمیت باندې وپیژني، زموږ هیواد په رسمیت باندې وپیژني او کوم نظام چې موږ ته راغلی ده دې نظام موږ کلک ملاتړ کوونکی. هیره د نوې د پکتیکا ترڅنګ د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د کنګل شویو پیسو د خلاصون په موخه مظاهرې ترسره شوې، خو تر دې دمه د نړیوالې ټولنې له لوري کوم مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی.